د عراق لومړی وزیر پر خپل کور له ډرون بریده روغ وتلی. سلام او وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پای وګورئ. د عراق لومړی وزیر مصطفی کاظمي وایي پلازمینه بغداد کې له هغه ډرون بریده روغ وتلی چې پر کور یې شوی. چارواکي وایي د ښاغلي کاظمي له مشت ځای سره هغه ډرون ټکر شوی چې باروت ورپورې تړل شوي وو او دې پیښه کې د نوموړي 6 تنه ساتونکي ټپیان شوي دي. چارواکي وایي دا په ظاهره د لومړي وزیر وژلو هڅه ښکاري. تر اوسه هیچا د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. ښاغلي کاظمي له ټولو د ارامتیا او حوصلې غوښتنه کړې. ایران او امریکا متحده ایالتونو دواړو دا برید غندلی چې په عراق کې د وروستیو ټاکنو پایلو په تړاو له خونړي تاوتریخوالي وروسته شوی. برید په داسې یوه سیمه کې شوی چې ګڼې دولتي ودانۍ او سفارتونه پکې موقعیت لري. ښاغلي کاظمي چې مخکې د عراق استخباراتو ادارې مشر و، تېره میاشت کې د لومړي وزیر په توګه لوړه وکړه. دا وروستیو کې ایران پلوه سیاسي ډلو د حکومتي ادارو مرکزونو سیمې ته څیرمه مظاهرې وکړې. دوی د تېرې میاشتې ټاکنو پایلو ضد احتجاج کاوه چې دوی وایي ټګي برګي پکې شوې ده. همدا روانه اونۍ د امنیتي ځواکونو او احتجاجیانو ترمنځ تاوتریخوالي پیښې کې نږدې 100 کسان ټپیان شوي دي. د وروستي برید په هکله د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان نیډ پرایس وایي په ظاهره دا ترهګریز فعالیت د عراق دولت په زړه کې شوی. امریکا وایي د پیښې پلټنې برخه کې د ملاتړ وړاندیز کړی. بل لور د ایران ملي امنیت شورا سکرتر علي شمخاني پر نامعلومو بهرنیو فکري مرکزونو تور پرې کړی چې عراق کې ترهګریز او اشغالګر ځواکونو رامنځته کوي او ملاتړ یې کوي چې په وینا یې له ناامني ورانکاري او بېثباتي بل پرته څه نه دي. که دا ویډیو مو خوښ شوي وي ویډیو در سره لایک او له نور ملګرو سره هم شریکه کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب او ترڅنګ یې د بیل نشان کېکاږئ څو زموږ تازه کاره ادبي او ورزشي معلومات تاسو ته پر وخت ورسیږي. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. هر چیرې چې یاست لوی ذات مو بریالي لره.